دوستانو دا ویډیو سکیپ کوئ مه، دا ستاسو د فایدې لپاره ده. په دې کې زه تاسو ته شعرونه نه وایم، ستاسو د فایدې لپاره دا ویډیو کوم. نو هیله ده چې مخته یې مه اړوئ، سکیپ کوئ یې مه. 15 منټه بیا چې زیاته وي 10 منټه ما وزغمئ، ما برداشت کړئ. دوستانو ستاسو د فایدې لپاره خبره. السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم ستاسو په درانه خدمت کې. نن بیا له یو نوي موضوع سره. خوږو دوستانو، نن پر یو داسې موضوع خبره درته کوم چې کیدای شي ډېر خلک ورسره نابلده وي او ډېر به ورسره بلد وي. دوستانو هغه ده AI، یعنی آرټیفیشل انټلیجنس چې په انګلیش کې ورته وایي، او په اردو کې مصنوعي ذهانت ورته وایي، او په پښتو کې مصنوعي ځیرکتیا ورته وایي. دوستانو AI څه ده؟ دوستانو AI یو جدیده نوې ټکنالوژي ده. اکثره دوستان ورسره بلد وي. که مثال درکړم، که په ګوګل کې موږ هر څه لیکو چې موږ لا نیمه نوم نه وي لیکلی، دوی راځي. دا ټول AI ده دوستانو. که موږ په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې یا په هر څه کې، په ټیک ټاک کې چې ویډیو وګورو، چې زموږ مایند که زموږ سوچ کومه ویډیو غواړي، موږ چې یوه وګورو نور ټولې پسې راسي. دا ټول AI ده. دوستانو AI د انسان په ډول کار کوي، خو انسان نه وي. د دې شاته ماشینان، کمپیوټران، یو الګوریتم سیستم دی هلته دوستانو، چې دا هر هغه کار کولی شي لکه انسان چې کولی شي. دوستانو د AI دعوه ده چې په نږدې راتلونکي کې به یو نوی انقلاب په نړۍ کې راولي. هغه به داسې وي دوستانو، یو څه مثالونه اوس هم زموږ او ستاسو په وړاندې شته، په ډېرو هېوادو کې شته. په امریکا کې خو ما خپله په ویډیو کې کتلي دي. که چیرې تاسو سرچ هم کړئ په ګوګل کې چې د مصنوعي ځیرکتیا ټیکسي، نو به دی درته راواړوي په AI باندې چې کومه ټیکسي چلیږي د امریکې رقم په رش. امریکا ډېر غټ هېواد دی، پر 2 براعظم مشتمله یو غټ هېواد دی. دوستانو په هغه هېواد کې چې پر روډو باندې ډېر رش وي، هلته د AI ټیکسیان چلیږي په دې ښار کې. پر هغه باندې مختلفې 4 سایډو ته کیمرې فټ وي. هغه هم بریک لګولی شي، هم خپل سایډ پیژني، هم هر څه پیژني، هم انډیکیټر لګولی شي چې کوم سایډ ته ګرځي. دوستانو دا ټول د AI کمال دی. زه به دا درته ووایم چې د دوی دعوه ده د AI په نږدې راتلونکي کې به دوی وایي چې موږ به اکثره موټران، جهازونه، ډاکټران چې مثال اپریشنونه کولی شي، د سرجن ډاکټران، دا کوم سرجن کار کوي دا کار به هم AI کوي. او داسې ډېر کارونه په ژوند کې په مختلفو فیکټریانو کې لکه کوم لیبر چې کار کوي انسانان، دا کار به ټول اوس هم په اکثره ځایو کې به تاسو لیدلي وي، په بارمل کې په هوټلانو کې روبوټونه شته، دا ټول په AI باندې کنټرولېږي. نو داسې په نږدې راتلونکي کې به دوی یو نوی انقلاب راولي چې هر څه د نړۍ اکثره پرمختللې نړۍ اکثره دکانونه ټول اتومات ډول دي، اتوماتیک دي. دوستانو هلته هر څه چې دي ټول AI باندې چلیږي، په کنټرولېږي. چې کوم شی ته غواړې هر شی راواخله، د هغه خپل پیسې هلته جمع کړه، هېڅ نه هلته دکاندار شته کې یو شی نشته. دوستانو چیرې چې AI بیخي اسانتیا راوړله، یو څو مثالونه به یې زه درکړم. لکه موږ تاسو په کمپیوټر او په موبایلو کې استعمالوو چیټ GPT یا جیمنای، داسې ډېر مختلف نور ایفونه هم شته. دوستانو دا دومره تیز کار کوي چې تر انسان هم تیز کار کوي. که د انسان څخه ته یو شی وغواړې، مثال یې در کوم، په ډکشنري کې که یو څه جن وغواړې، یو پوښتنه جن وکړې د لفظ په مطابق چې د دې څه معنا ده. دوستانو نو هغه ډکشنري پسې کتله، ظاهره خبره ده، یو 2 منټه خو یا 2 دقیقې خو به یې اخیستلې.
دا د دقیقو خبره نه ده، دا په ثانیو کې، په سکنټو کې، په 2-3 سکنډه کې دی ستا د هر سوال جواب بیرته درکوي. تاسو تجربه کې دوستان، او دا په چیش کې کار کوي. دا کل څه ډېره لرې خبره ده چې یو چا ته ووایې، یو ناولده سړي ته د هغه عقل اکسپټوي نه، قبلوي نه. دوستانو، مذهب، هیلث، چې د دنیا په ټکنالوژي چې کوم شي په باره کې له ده څخه پوښتنه وکړې چې له کومه تاریخه نړۍ جوړه شوې ده تر اوسه پورې، چې په دې نړۍ کې څه موجودات دي، هر څه په باره کې چې ته پوښتنه ځینې وکړې، دی په ثانیو کې تا ته جواب ورکوي. ډېرې اسانتیاوې جوړې کړي. دوستانو، موږ چې دغه استعمالو په موبایلو کې چې دا ټرانسلیټ استعمالو، دا ټرانسلیټران چې وي، دا هم ټول په ای باندې کنټرولېږي، چې د کومې ژبې ته موږ اړوو دا مکمل په ای باندې کنټرولېږي. دوستانو، لنډه دا چې د ایجوکیشن په مت کې، په بخش کې، او په هیلث کې، او په هر بخش کې ډېرې اسانتیاوې راوستلې دي، لا نورې هم راولي. څومره چې راوستلې دي دوستانو، که یو ګولۍ وي چې دا ګولۍ مازې د دې ګولۍ تصویر ورکه، دی مکمل تفصیل درکوي چې دا د کومې ناجوړۍ دي، څه وخت خوړل کېږي، کومې کمپنۍ جوړې کړي دي، ګټې کومې دي، سایډ افیکټ یې کوم دي، تاوانونه یې کوم دي، مکمل دی تا ته تفصیل درکوي ای آی. دوستانو، دا خو پر پایدو باندې زه وغږېدم چې ډېره اسانتیاوې راوسته، او په راتلونکي کې دوی دا پروګرامونه لري چې د نړۍ یو شمېر پرمختللي هېوادو کې به جهازونه، موټران، علاجونه، دا ټول په آرټیفیشل انټلیجنس، مصنوعي ذهانت یا مصنوعي ځیرکتیا باندې کېږي. دوستانو، چیرې چې هر شی چې دوستانو یو خبره تاسو په ذهن کې کښېنوئ، هر شی چې مثبت اړخ لري هغه منفي هم لري. دوستانو، چاړه یوه چاړه ده، که قتل پکوي انسانان قتلوي، او که له ډاکټرانو سره وي هغه اپریشن پکوي انسانان روغوي. یوه چاړه ده. دا بجلي یوه بجلي ده چې موږ مثبت استعمال کوو، هیټران په لګولی سو، مشینان په لګولی سو، کمپیوټران په لګولی سو، د نړۍ هر کار په کولی سو. لنډه ده. خو که غلط استعمال کو، خدای نخواسته لاس ورلو، داسې ځای له چې هلته لاس وړل نه وي په کار، نو موږ تاسو ته کرنټ راکوي. خدای مه کړه زموږ د مرګ سبب هم جوړېدای شي، زموږ د مرګ سبب به شي او موږ به مړه شو. دا غلط استعمال دی. دوستان، نو راځم به دې ته، دا ویډیو راڅخه اوږده نه شي. لکه دوستانو، دا ګټې خو یې ما در وښولې، اوس یې منفي اړخونه درښیم. ما درته وویل هر شی چې مثبت اړخونه لري هغه ضرور منفي اړخونه هم لري. دوستانو، دا مصنوعي ځیرکتیا، دا ای آی، آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذهانت ستاسو شخصي حریم ته ډېر تاوان رسولی شي. دوستانو، په نږدې وخت به تاسو لیدلي وي چې د ډېرو خلکو ویډیوګانې، اډیوګانې لیک شولې. دا ولې؟ دوستانو، که د یو چا ورجنل ویډیو لیک شي یا ورجنل اډیو لیک شي، خو پروا نه لري، د هغه سړي زړه دومره درد نه کوي. خو له بده مرغه ډېر ځایو کې داسې وشول چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې ویډیوګانې جوړې شوې او پر سوشل میډیا خپرې شوې. دوستانو، دا مصنوعي ځیرکتیا چې ما تاسو ته ګټې در وښولې، دا داسې کارونه هم کولی شي. فقط تصویر راواخله، چیش راواخله، ته د یو چا تصویر راواخله. مختلف ایفونه دي، اپلیکیشنان دي. زه په خپله هم ډېره تجربه کې لرم، داسې نه چې زه تر ډېر هوښیار یم، نه، ما ډېر وخت ورکړی دی. تاسو هم جوړولی شئ. هر څوک چې وخت ورکړي، ما سوشل میډیا ته بیخي ډېر وخت ورکړی دی چې تاسو ورکړئ، تاسو هم جوړولی شئ. خو دا زه په دعوه سره ویلی شم چې په زراو نه، تر لکاو خلکو زه ډېر ښه په پوهېږم. خو له ما سره هم داسې چمونه وکړي، له ما سره هم داسې شوي دي، وار وار شوي دي. دوستانو، فقط ستاسو تصویر به وي، څه شی به وي؟ ستاسو تصویر به وي، ستاسو عکس به وي.
تاسو به وګورئ چې د هغه څه به یو چا داسې ویډیو جوړ کړی وي چې هغه څنګه وغواړي استعمالي کړي، چې هغه څنګه وغواړي هغسې ویډیو جوړ. تاسو به زما په مطلب زما په مقصد پوهېږئ چې زه کومه ویډیو یادوم. دوستانو څه ډول ویډیو د جن جوړولی شي؟ هر غیر اخلاقي ویډیو جن جوړولی شي ستاسو فقط له یو تصویر څخه. دوستانو دا داسې نه دی لکه 15 یا 10 کاله یا 20 کاله مخکې چې به موږ تصویر ایډیټ کړ او فوټوشاپ باندې به مې د هغه تصویر سر کټ کړ او بل سر به مې پر ولګاوه. نه دوستانو دا داسې دی، د آرټیفیشل انټلیجنس یې داسې کوي فقط یو تصویر ورکړه، د دوی اپلیکیشن او خپل یو سیسټم دی ورکړه، فقط ورسره ولیکه، یو پرومپټ هلته ورسره ولیکه، داسې ولیکه چې د دې څخه څه رقم ویډیو ته غواړي هغسې را جوړه کړه. تاسو به وینئ پر سوشل میډیا دوستانو، په ټیک ټاک په یوټیوب کې به تاسو دا ویډیوګانې وینئ، څه ډول ویډیوګانې چې څه ډول ویډیو ته وغواړي تصویر ماضي ورکړه دی در جوړي. دوستانو ناشوده خبره خو دا ده، پخوا خو به دا و چې وروره یو نقلي اواز به چا ستا په ډول اواز به جوړ کړي، هغه رقم به خبرې وکړي، ستا د خبرو نقل به وکړي. نه 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 دوستانو دلته داسې نه ده، دی ستا اواز راخي، د یو بل ویډیو څخه ستا اواز راخي، هغه اواز ورکوي، اواز چې ورکوي بیا چې د کومې خبرې وکړلې دا سړی به په خپله وکړي، دا بیرته ورکوي، دا ای آی ته ورکوي، دا ده چې کوم خبرې کړي دي له دې څخه هغه ستا په غږ کې هغسې خبرې جوړوي چې دی څنګه غواړي، چې دی تا څنګه بلیک میله کوي، هغه کوم ویډیو جوړوي پر سوشل میډیا پورته کوي. تصویر به هم ستا وي، ویډیو به ستا وي، یعنې له تصویر څخه به ویډیو جوړه شوې وي او اواز به هم ستا وي. تی بیا منه په نړۍ باندې، تی بیا منه پر سوشل میډیا په خلکو باندې چې دا زه نه وم، چې دا زه نه وم. اوس ته خو خپور شوې، تا د عزت جنازه خو یې در وایستله. دوستانو داسې ډېر ویډیوګانې ایستلي دي. نو مقصد مې دا و، دا خو موږ راګرځولی نه شو چې زموږ تصویر څه هر څوک ویډیو جوړولی شي، ما درته وویل له ما سره هم کېږي، له هر چا سره کېږي، خو یو احتیاط به موږ او تاسو کوو. ما له ما سره چې کومه واقعه وسوله هغه ویډیو چا نه ده جوړه کړې. دوستانو هغه به داسې وسوه، دا اوس چې یو څو ورځې مخکې 15 ورځې نېټ بند و، په دې شپو کې زه خپل فیسبوک پیج خلاصوم، نه خلاصېږي، ډېر یې ستړی کړلم. په بازار کې مې له یو ملګري سره وای فای کنیکټ کړی و، ظاهره خبره د نېټ خو نه و، خو 2 غنټې متواتر لګیا وم، ومې نه کولی شو. ما تاسو ته یو خبره مخکې وکړه، هغه په دې حواله نه کړې چې زه د ځان لافې درته ووایم چې زه په سوشل میډیا تر ډېرو پوهېږم، هغه مې په دې درته وویل چې له ما سره داسې وشول. زه په ډېر ما درته وویل داسې نه دی چې زما عقل تر تاسو زیات دی، خدای پاک هر چا ته عقل ورکړی دی، خو استعمال پورې فرق لري. ما درته وویل سوشل میډیا ته ما وخت ورکړی دی، زه په دې وجه تر ډېرو ملګرو ډېر په پوهېږم. نو چې زه دومره ستړی کړلم 2 غنټې پرې لګیا وم، خو زه هغه فیسبوک ته ور لاګین نه شوم، ورنه ننوتم. خو بیا ولاړم، بله ورځ بیا پسې ورغلم، د بل یو ملګري سره مې وای فای کنیکټ کړي، خو څه سر دې ګرځوم، اخر ورغلم. سوي څنګه وو، تر دې مخکې یو ورځ ماته یو میسج راغلی چې تا والیشن کړی دی، تا زموږ د ګایډلاین، تا زموږ د رول والیشن کړی دی، خلاف ورزي دې کړې ده. د فیسبوک یو انون نمبر و، ناولده نمبر و، د هغه څخه راغلی انون نمبر چې ورته وایي. دوستانو پر دې نمبر باندې یو میسج راغلی، نوټیفیکیشن راغلی، ما چې پر هغه کلیک کړي، په هغه کې داسې و چې ستا فیسبوک آی ډي به ډېر ژر بنده شي، دا ستا فیسبوک پیج، ځکه چې تا والیشن کړی دی زموږ د رول. زه خدای سخت خوابدی هم شوم. دوستانو زما په پیج باندې ښه ډېر فالوورز دي، تاسو یې کتلی شئ. نو دوستانو په ډېره خواري ما جوړ کړي دي، پر دې کلونه ما لګولي دي، دا داسې د یو کال د 2 خبره نه ده. نو خدای سته سړی خفه شي، خوابدی شي، خو زه چې ما درته وویل ما ډېر وخت ورکړی دی سوشل میډیا ته، زه یې دومره ستړی کړم. زما د خبرې او د ویډیو مقصد هم دا دی چې زه یې دومره ستړی کړم. نو ته سوچ ولګوه چې څوک ورسره ولد هم نه وي، هغه غریب به څومره ستړی کړي. پر هغه سایډ خو زه خبره نه کوم چې ستاسو ویډیو څوک جوړوي، هغه که تاسو هر څومره کوشش وکړئ نو ستاسو تصویر خو دوی له سوشل میډیا له هره ځایه اخیستلی شي، ستاسو جوړولی شي، صحیح دی. او دا خو موږ مخنیوی نه شو کولی. خو زه دلته دا وایم
چې دا آی ډي چې ولې هیک سي، ستاسو پرسنل اکاونټ ولې هیک سي، د فیسبوک غوي که د یوټیوب غوي که د ایکس غوي، دا پخوا چې ټویټر و، که د ایکس غوي که د انسټاګرام غوي، د هر څه غوي، د ټیک ټاک غوي، هیک ولې سي دوستانو. د دې غټه وجه موږ تاسو په خپله غلطي کوو. دا داسې وي دوستانو، موږ چې هر څوک نوټیفیکشن هر څوک موږ ته میسج راواسي، نوټیفیکشن راسي، یا په مسنجر کې راسي، یا پر واتس اپ باندې راسي میسج، هسې موږ کلیک صحیح دي. هر لینک چې راسي هغه موږ کلیکو، ګورو چې دننه څه پکې. ته به یو وار یقیني ګورې چې هغه سړی یو اعتباري سړی دی، هغه د اعتبار وړ سړی دی. زه یو ملګري ته میسج استوم، هغه ما پیژني چې غزنوي دی، زه له هغه سره چم نسم کولی. که د هغه اډي های کم سي مسله کې راسي، هغه ما پیژني، ما ته ټلیفون هم کولی سي، ما ته کور ته هم راتلی سي چې وروره ستا د طرفه میسج راغلی، ما کلیک کړي، زما اډي هیک سو، خرابه سو، دا ولې صحیح دي. خو یو خبره ده حل به یې کړي. لیکن که یو ناولده لینک تا له راسي، نه ته څوک پیژنې پر ناولده نمبر، تا هغه هم کلیک کوې، نو داسې مه کوئ دوستانو. دا ستاسو شخصي معلومات دوستانو، ستاسو په موبایل کې د خدای ډیټا پرته ده، ستاسو د خپل پرسنل د کور ډیټا پکښې ده. دا ستاسو واتساپ هیک کوي، ستاسو په واتساپ کې خپله مکمله ډیټا پرته ده. تا له مختلفو خلکو سره خبرې کړي دي، د خپل کورنۍ فیملی ممبر سره تا خبرې کړي، هغه ټولې خبرې دی دا کوي. او بل دا کوي چې ستا پر واتساپ باندې په ډېرو ورځو کې ډېر شناخته کسان به زما غږ اوري. په کار نه ده چې زه یې نومونه واخلم، خفه بس د ډېرو کسانو واتساپونه هیک شول، زما د خپل نږدې ملګرو زما اواز اوري. فیسبوکونه هیک شوي وو او واتساپ یې هیک شوی وو. ما ته شخصا بېرته میسج راوکړي چې زه په فلاني ځای کې پساو یم، 50,000 روپۍ زما په کار دي، ارجنټ یې راولېږه، زه یې بېرته درلېږم. ما د هغه اصلي سړي سره رابطه وکړه، کوشش مې وکړ، پر بل نمبر مې وکړ، پر بل نمبرونه یې ما سره وو، نمبرونه یې بند راتلل. اخر چې دی د یو چا سره کښېنستی په کوټه کې، د هغه سره مې رابطه وکړه چې فلانی چیرې دی، هغه خو ما سره اوس ناست و، ولاړ شو. ما ورته وویل ورپسې ورشه، ډېر ضروري کار مې دی. وایي خیر. ما همداسې ګمان وکړ، ځکه چې هغه سړی دومره شتمن دی چې زه تاسو ته وایم چې هغه به له ما څه څنګه پور غواړي، هغه به له ما څه څنګه مدد غواړي، هغه له ما څه څنګه 15,000 روپۍ غواړي. دغه څه ناممکنه خبره وه. ما دستي سر په خلاص و، هلته شپږم انسان ته وښیي چې دا کار غلط دی، دا داسې نه دی لکه څنګه چې کېږي. نو زه چې په هغه سړي پسې ورغلم، ما سړی چې په هغه سړي پسې ورغلی، هغه چې پیدا کړی و، ما ته ورسه، هغه دا اوس دستي به روان یې، بېرته پیدا کړی و، راوستی ټلیفون یې ورکړي، د هغه په ټلیفون خبره وکړم، سر دغه خو به نه وي، ستا اډي خو به نه وي هیک شوې واتساپ؟ وایي هو هیک شوې وه، داسې وي. خو بیا بېرته هغه ریکور کړی و، هغه بېرته دغه کړي و. ډول خالي تا ته نه، هغه کتلي دي چې زما سره څومره ملګري دي، دې ټولو ته میسج استولی چې زما پیسې پکار دي په ایمرجنسي کې. ډول په دې کې څو کسانو لېږلي هم دي. ګور نو دوستانو، په دې کې ستاسو په واتساپ کې ستاسو پرسنل تصویران دي، ستاسو په دغه کې په فیسبوک باندې ستاسو پرسنل تصویران دي. دا هر څه دوی هیک کولی شي دوستانو. نو ډېر کوشش کوئ دوستانو، هر هغه لینک چې تاسو یې پیژنئ نه، مې کلیک کوئ، مې وکلیک کوئ دوستانو. هغه که د هر چا وي، ته چې سړی پیژنې نه، هغه لینک چې تا ته که پر هر شي، که پر نوټیفیکشن راسي، که پر مسنجر راسي، که پر واتساپ باندې راسي، هغه مه کلیک کوئ، ځکه چې دا ستاسو شخصي اکاونټونه هیک کولی شي. د اکثرو په دوستانو، د اکثر خلکو په موبایلو کې د بینکو اپونه وي، د هر بینک خپل ایپ راځي، په هغه کې داسې کړي وي چې هغه چې دی چیرې لاګین شوی دی، هغه پاسورډ وشان دا هلته سیو کړي هم دی په موبایل کې. داسې هم دوی کولی شي چې دا ټول ستاسو موبایل هیک کړي، دا ستاسو پاسورډونه وشان هلته دغه کولی شي، ستاسو چې ته خپل ایپ بېرته ریکور کړې، نفس به در وکاږي. نو دوستانو ډېر کوشش به کوئ، ډېر پام به کوئ. ویډیو ډېر راڅخه اوږده شوله دوستانو، د ټولې خبرې نچوړ مې پر دې باندې وو، د دې ټولو ویډیو چې مو وکړه اخري نچوړ یې دا دی، نور خو هېڅ پام موږ نشو کولی هېڅ. خو پام دا دی دوستانو، که پر مسنجر باندې تاسو ته لینک راسي، که پر واتساپ تاسو ته لینک راسي، که پر نوټیفیکشن وي، پر هر شي چې وي، پر مسنجر وي، پر هر شي چې تاسو ته لینک راغلی چې تاسو پیژنئ نه سړی، لینک مه ورکې کوئ، ډیلیټ کوئ، ریموو کوئ، هېڅ ضروري نه دی. بس
کار څو ضروري او تاسو څوک پر خپل نامه باندې تاسو دغه میسج ول نه راستي لینک ول راستي لینک بنو کې ایکران چې دی هغه په یو طریقه د هیڅ څوک داسې نس کولای چې تاسو پرسنل اکاونټ ډایرکټ دی کی ډایرکټ نه سي کولای هغه تاسو نوټیفیکیشن راسي نوټیفیکیشن د لاري چې تاسو دغه کې د ستا معلومات زیدل ستا معلومات په دې طریقه د ستا اکاونټونه کوي نو دوستانو ویډیو ډیر را څخه خوښ داسوله ویډیو ډیر را څخه خوښ داسوله ډیر بخښنه غواړم ژوندۍ اوسئ کور مو ودان مننه ژوندۍ اوسئ تر راتلونکي ویډیو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو شه مننه کور